بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم. ملګرو، په نننی کلاس کې وزه تاسو ته جیومټریک شیپس هم زده کوم چې دې ته په انګلیسي کې سوي. کلاس تر پایه پورې وګورئ او که په چینل باندې نو سنو چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کو. پهلنۍ ټکی موږ سره سرکل چې کوم دی دا ګول دایرې ته وي. ګول دایره چې کومي تاسو ته په تصویرانو کې هم ما راوړي، تصویرانو ته هم ګورئ. سرکل چې کوم دی دا ګول دایرې ته وي. ټراینګل څه ته وي؟ ټراینګل هغې ته وي چې دریو سرونه، یعنی د دریو سرونو چې کم سایز هغه به برابر وي، نو دې ته به موږ وي ټراینګل. ریکټینګل چې کومه دی دواړه د دې به څلور سایډه وي او کم سایډ چې دوه سایډه چې کم ته مخامخ وي هغې چې کم سایز دی، هغې چې کومه قد دی هغه به برابر وي. د ریکټینګل څلور سایز وي او د هغې چې کم مخامخ قد یو بلته هغه به برابر وي. الیپس چې کومه دی دا د انډې پرنګي شکل دی. د انډې پرنګي شکل ته به موږ څه وي؟ الیپس. سکویر څه ته وي؟ سکویر دا موږ سره هغه شکل دی چې د دې به څلور سایډ وي. د څلورو واړو سایډونو چې کم سایز وي، کم قد وي، هغه به یو رنګ وي. دې ته به موږ وي سکویر. رایټ ټراینګل موږ څه ته وي؟ د دې درې سایډ وي. د دې چې کوم درې سایډ وي هغه د دوو سایډونو سایز به یو رنګي او کم چې دا منځ کې سایډ دی، یعنی د دې سایز به د دې دوو نه بدلی. پیراللګرام چې کومه دی د دې څلور سایډ وي. د دوو سایډونو لنډي سایزونه چې کوم دا به یو رنګي او کم چې دا اوږده سایزونه دي دا به یو رنګي، یعنی سایزونه به دوه قسمه او سایډونه به څلوري. هارت چې کومه دی دا خو تاسو پیژنئ، زړه پرنګي سایډونه پکې او د دې چې کوم سایز دی د دې سایډ شته هیڅ ضرورت نشته، خو هارت چې کومه دی دا د زړه پرنګي چې کوم نشان هغې ته هارت وایي. ریکټینګولر پرایزم چې کومه دی د دې به موږ سره 8 سایز وي او د دې چې کوم سایزونه د څلورو د دې چې راکم اوږده سایزونه دا به یو رنګي او راکم چې لنډي دا به یو رنګي. تاسو ته په تصویر کې ښکاري، ډېر ایکسپلینیشن ته هم ضرورت نشته. کون چې کومه دی د کون خو به تاسو پیژنئ، د نکریزو والا. د دې چې کوم دا لاندې سایزي دا به ګولي او بره چې کمی هغه به تیری. سایلنډر چې کومه دی دا به تاسو سلنډر خو به کور کې تاسو لیدلی. د دې چې کوم لاندې نه واله بره پورې چې کومې د دې سایز به برابري او دا به لاندې هم ګولي او بره به هم ګولي. سټار د ستوري شکل چې کومې ستوري ته هم په انګلیش کې سټار وي او د ستوري چې کوم شکل هغې ته هم موږ سټار ویلی شو، یعنی 15 سایزه به یې. ټریپزایډ څه ته وي؟ ټریپزایډ چې کومه برنۍ سي دا به وړی او ګول دایره به خو چې لاندې څومره راکوزیږي ګول دایره به په مزه غټیږي، یعنې لاندې به بیا پول غټه شي. رامبس چې کومه دی د دې هم څلور سایز او د څلورو واڼو سایزونو د دې چې کوم سایز دی سایډونو سایز به برابر وي د څلورو واڼو. تاسو ته په تصویرانو کې ښکاري، ما ته ډېر ایکسپلینیشن ضرورت هم نشته. کیوب چې کومه دی د دې سایډونه هم تاسو ته دا د تصویر کې ښکاري، دا تاسو ځان ته په خپله هم شمارلی شئ. پینټاګان څه ته وي؟ پینټ وي 15 ته. پینټاګان دا موږ سره هغه شکل ته وي چې د کم 15 سایزونه وي. هیګزا مین 6 یعنی شپږ. دا موږ سره هغه شکل دی چې د دې سایډونه به شپږ، یعنی شپږ ګوټونه به په دې کې لګېدلي. هیپټا څه ته وي؟ هیپټا وي 7 یعنی یعنی دا موږ سره هغه شکل دی چې د دې به سایډونه یعنی ګوټونه به په دې کې. اکټا مین 8. اکټاګان دې ته ځکه وي چې د دې به سایډونه 8 یعنی 8 ګوټونه به په دې کې لګېدلي. ډیکاګان څه ته وي؟ ډیکاګان هغې ته وي چې په دې کې به 10 ګوټونه لګېدلي. ډیکا مین 10 یعنی ډیکاګان دا موږ سره هغه شکل دی چې په دې کې به 10 ګوټونه لګېدلي یا به پکې 10 سایزونه مختلف قسمه. ملګرو، دا زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. په دې کلاس کې ما ډېر په مشکله سره مې جوړ کړی. ما خپل
پوره کوشش کوم چې زه تاسو په اسانه طریقې سره پوه کړم. ان شاء الله تاسو چې د کم تصویرانو ته ګورئ د دې نه هم تاسو پوه شوی یاست. که بیا هم نه پوه شئ نو ماته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. ان شاء الله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.